دا مسله به د فائدې دپاره ذکر کوو چې ښځه خاوند یو بل لمبولی شي او که نه. جواب د دې مسلې دا دی چې بلکل لمبولی شي، ښځه خاوند لم غسل ورکولی شي او خاوند ښځې له غسل ورکولی شي، بلکې دا خو ښه طریقه ده، دغه یو بل سره د محبت او د وفادارۍ اظهار دی چې خاوند راولګي او خپله ښځه په خپله ولمبوي. د دې نه بله ښه طریقه شته او ښځه خپل خاوند ولمبوي، نه د دې نه ښه طریقه شته؟ بلکل جایز دی. دلیل پې څه دی چې جایز دی؟ اولنی دلیل پې دا دی چې دلیل پې نشته چې منع دی، نو دی په اصل باندې پاتې شو. هېڅ دلیل په دې باندې نشته چې ښځه خاوند له غسل نشي ورکولی او خاوند ښځې له نشي ورکولی. نو بیا ولې موږ په مسلمانانو باندې یو مسله لازمو؟ الله نه لازم کړي، شریعت نه ده لازم کړي. دویم دلیل پې دا دی، عایشه رضی الله حدیث دی، امام احمد امام ابن ماجه راوړی، وی رسول صلی الله علیه وسلم د بقي ته تللی، بقي مقبرې ته. مقبرې نه چې رسول صلی واپس راغی، نو عایشه رضی الله عنها یا رسول الله زما په سر دړلی، سر مې مات شو. رسول صلی سر خو زما مات شو. او دا هغه وخت چې رسول صلی باندې هغه مرض شروع شو، د کوم دلاسه چې رسول صلی وفات شو. نو بیا ورته رسول صلی ما ضرکی لو مت قبلی فغسلتك وکفنتك ثم صلیت علیک ودفنتك. ستاسه که مړه شوې نو زه به دله غسل درکړم، زه به دله کفن درکړم، زه به درباندې لمونځ وکړم، زه به دې ښخه کړم. پیغمبر چې به انسان باندې لمونځ وکړي او غسل او کفن او څه اوچت انسان. خو داسې ونه شوه ځکه چې رسول صلی د عایشه رضی الله عنها مخکې وفات شو، هغې به ارمان کوي چې داسې شوی وی چې رسول صلی ماله غسل را کړی. نو اوس داسې که رسول صلی چې پالتو خبره کوي چې ما به تاله غسل در کړی، دا مسله جایز ده که نه؟ ځکه یې وایي. بل دلیل پیدا دی، علي رضی الله عنه چې دی خپلې بیبي فاطمې له غسل ورکړی او بلکې هغې وصیت کړی چې مال به خاوند غسل نه کوي. امام بیهقي دا روایت راوړی. عایشه رضی الله عنها وی، امام ابو داود دا روایت راوړی، وی که دغسې نه وی شوی دا کم چې وشو چې رسول صلی وفات شو او د نورو صحابه ولمبو، ما غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا نساؤه. رسول صلی به غسل چا ورکړی وی؟ دغه بیبیانو به ورکړی وی. نو داسې خبره کوي، دا مسله ثابته ده، ځکه داسې وایي. بل دلیل بې دا دی چې ابوبکر رضی الله عنه دا وصیت کړی چې د هغه ښځه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها چې کله وفات کېدو نو ماله به زما د بیبي غسل لا کوي. بیا چې وفات شو نو دغه د هغه بیبي اسماء هغې له غسل ورکړی. امام بیهقي امام مالک په موطا کې دا روایت راوړی. امام ابن ابي شیبه رحمه الله په دې باندې دنیا اثار ذکر کړي د صحابونو د سلفونه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا قول نقل دی، وایي زه خو دا وایم چې د دې ښځې په لامبولو باندې او په دې باندې به مونځ کولو او دفنولو او ښخولو غټ حقدار انسان څوک دی؟ هغه د دې خاوند دی. او د دغه خلکو سره چې کوم دلیل دی، کوم چې وایي چې نه نشي لامبولی، هغوی یو روایت پیش کوي، وایي عمر دا خبره کړې ده چې کله د هغه ښځه مړه شوه نو هغه وایي چې كنت اولى بها اذا كانت حيه فاما الان فانتم اولى بها. وی زه حقدار وم د دې، خو کله چې دا ژوندی وه اوس دا مړه شو نو تاسو زما نه زیاته حقدار یې. دا روایت ضعیف دی، په دې کې یو راوي دی چې هغې ته لیث ویلی کېږي، د هغه در اساس سند کمزوری. وی د رشته ختمه شوه. څه ختمه شوه؟ رشته ختمه. کمزوري خبرې، داسې دلیل نه چې رشته ختمه شوه. نو هېڅ دلیل په دې نشته چې ښځه خاوند له غسل نشي ورکولی او خاوند ښځې له نشي ورکولی. پوه شوې په دې مسله باندې؟